بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، لکه عام طور چې د نورو فنونو په باره کې یو څه مباحث مخکې تر مقاصدو بطور د مقدمه، بطور د تمهید څه کلیات، څه اصول علما ذکر کوي دغه د پاره چې دغه فن را روان بیا سړي ته آسان شي. څه اصول او قواعد وي، بیا هغه د هر مصنف خپل ثواب دید وي، د خپل بصیرت او اجتهاد وي چې دغه امور چې د کتاب یا د فن په ابتدا کې مخکې تذکره وشي، نو به هم معلم ته هم متعلم ته پر روان مقاصدو کې چې هغه اصل مقصدی مباحث د فن وي، نو هغه د پاره ممد او معاون ثابتېږي. د قرآن مجید د پاره هم مفسرینو او زموږ اسلافو اکابرو څه مباحث به مخکې د دې چې پر متن او په نظم د قرآن ابتدا وشي، څه اصول او قواعد او ضوابط مخکې تذکره کوي د پاره د دې چې پر روان مباحث کې هغه د دې لپاره به تور د ممد او معاون ثابتېږي. دا هغه مباحث څخه چې عام طور تاسو ټول کتابونه وایاست او په هر فن کې په هر ځای کې علما او اساتذه شاګردان ته دغه شولې چې دا مقدمه یعنی دغه فن تعریف چې دا فن دی انسړي کم سے کم فعل جمله چې د یو چا په تلاش کې دی، فعل جمله خو به تعارف وي چې دا څنګه سړی دی چې زه تلاش وم، که بالکل د یو مجهول مطلق یو سړی له یو وطن او له یو شهر سره بل سړی ولېږي چې تولارسه زما یو سړی ورک دی دغه تلاش څنګه سړی بس یو سړی تیدارا توس چې دا ممکنه هم ده که څو هم دی په زرګونو کلو نه دغه سړی دغه شخص په تلاش کې وي او ورسره مخامخ هم سي نه پیدا کولای نس بس یو سړی نو خود سند څه فل جمله څه وي تعارف وي چې داسې سړی دی تقریبا عمر دومره دی، قد و قامت دومره دی، چهره او رنگ داسې دی او د مخ خلیه داسې ده، پر دغه نامه نومیږي، دغه علاقې دی، دغه سړي زوی دی. فل جمله چې څه تعارف وسو نو دایم کان لري چې دغه سړی دی بیا په دغه خپل مقصد او په تلاش کې دغه سړی یو ورځ نه یو ورځ پیدا کړي او بیا چې وویني نو بیا دا چهره د شناوله د نور ښکارا کیږي، داسې شناخته او مانوس ور ښکارا سیر دا هغه سړی. نو ځکه زموږ تمام اسلاف د هر فن صرف د یو فن نه د تمام فنونو دغه فن د لاس اچولو نه مخکې یو څه اصول او قواعد تاج دا فن فل جمله شناخته سي. فل جمله دغه توای علی وجه البصیرت، زه په پښتو الفاظ درته وایم ول چې شروع ممکنه سي علی وجه البصیرت، معنی دا شناخته معلومیږي. هغه قواعد او ضوابط بالکل اجنبی محض نه وي، څه شناخته ښکاره کوي چې یاره دا دی یو ځای لیدلی دی یا دی اورېدلی په هغو کې نو دی د هغه فن تعریف کوي. زموږ استاسو ابتدا چونکې د الله په کلام کې زموږ استاسو دغه اوس داس چې موږ ابتدا نن کړی دغه تعلق د چا سره دی؟ د الله د کلام سره دی. د الله کلام هم علماو تعریف ولر کړی دی چې دغه کلام تعریف اصولین هم کوي، مفسرین هم کوي، علم کلام والای هم کوي. به هر حال په بعض اوقاتو کې د علماو د نظر اختلاف خونوي، معنوي اختلاف خونوي، په بعض اوقاتو کې د تعبیرات اختلاف چې شوي دا به راځي ځای پر ځای په داسې مسائل هم راځي، په اصولو کې همستا
چې د تعبیرات خو اختلافي لیکن په مقصد او په معنا کې چشنه اختلاف نه وي. بهر حال مفسرینو محققینو چې هغه متفق علیه تعریف د الله د کلام د اصولینو د متکلمینو د فقهاو د مفسرینو تر مابین هغه اتفاقی تعریف کړی هغه په دا الفاظو چې هو کلام الله المعجز، دا د الله کلام دی چې صفت یې د شاده د اعجاز. پر اعجاز بیا د تباس کوم، پر اعجاز بیا روان دي چې اعجاز څه شي دي او اسباب د اعجاز هغه وجوه او علل د اعجاز څه دي. دا زموږ په مباحثو کې یو بحث دی ان شاء الله بیا درته کوم. هو کلام الله المعجز، دا د الله کلام دی چې معجز دی، المنزل علی خاتم الانبیاء والمرسلین، چې دا نازل شوی دی پر چا باندې؟ پر هغه آخري پیغمبر باندې چې پر هغه باندې د نبوت او د رسالت دروازه بند شو. آخري کتاب دی، پر آخري پیغمبر نازل شوی. په واسطه د چا راغلی دی؟ برای راست نه دی. لکه تورات خو برای راست الله حضرت چاته ورکړی؟ حضرت موسی علیه السلام ته بواسطه الامین جبرائیل علیه السلام، چې په واسطه د چا راغلی دی؟ دغه قرآن کې دغه تذکره هم بیا در راځي چې روح الامین دا څوک دی؟ روح القدس ورته ویل کېږي. دا بیا راځي وضاحت به درته وشي چې دا یو خاص فرشته ده. په دې نورو فرشتو کې، په عام فرشتو کې 4 فرشته یو خاص مقام او خاص امتیاز لري. په هغه کې یو څوک دی؟ حضرت جبرائیل علیه السلام. په واسطه د امین الجبرائیل چې المکتوب فی مصاحف، هغه چې لیکل شوی دی پر چا باندې؟ په دا صحائفو کې. المنقول الینا بالتواتر، چې مشتد دغه قرآن نقل راغلی دی، موږ لاسوت راغلی دی. په چا سره راغلی؟ په تواتر. یعنی خبر احاد د خبر احاد څخه نه دی چې یو کس دوه کسانو ویلي، دا پوره طبقه د امت. حتی د دې د قرآن د سند ضرورت نشته، د قرآن د چی ضرورت نشته، د سند ضرورت نشته. دا ترات دی ته وایي تواتر بالطبقه، دې ته څه وایي؟ تواتر بالطبقه. لکه د منځو دغه د منځو رکعتونه یا د منځو اوقات دا چې راغلي دي، دا په چا سره راغلي دي؟ په تواتر بالطبقه راغلي. د سند ضرورت اگر چې په اسناد هم ثابته ده، لیکن سند ته د دې ګر څه نه وي، ضرورت نه وي. دغه ټول امت دغه کتاب الله ناقل ګرځیدلې دي په شرق او په غرب، چې منقول الینا بالتواتر، چې دا مشتراغلې دي په چا سره؟ په نقل متواتر سره راغلې دي. چې المبدوء، چې ابتداء دغه اوس مؤلف دا مرتب موجود زموږ استاد په لاس کې د الله کتاب، یو هغه ترتیب د نزول دی، یو دغه ترتیب د کتابت او د زموږ استاد په لاس کې اوس موجود دی. هغه باسم بیا درته چې ابتداء په چا سره شوی ده؟ په سورته فاتحه باندې. المختم بسورة الناس، چې انتهای په چا باندې راغلی؟ یعنی دا بسم الله سره دا الحمدلله ابتدا ده او په الناس باندې چې شي ده خاتمه. دا د الله کتاب دی. دا غي تعریف چې په دا تعریف باندې تقریبا اصولین او محدثین او مفسرین او فقها او علم کلام ولا ټول متفق دي چې د قران مجید دغه تعریف. دا د الله د کلام هغه مختصر تعریف دی. البته مقاصد مخکې درته ویل چې په مقدمه کې خو متعدد مقاصد وي. یو مقصد څه دی؟ یو خو یعنی نفس دا هغه کم فن چې موږ پکې ابتدا کو، هغه فنی مشروع فيه، دا هغه تذکرہ بکو فی الجمله به تعارف کو چې دا څنګه. او دوم داغه موضوع چې داغه څخه بحث ته چې کوي د قران مجید موضوع مختص نه ده پر یو شی پوری. قران مجید موضوع ډیره وسیع موضوع، یعنی دا سره نه سویل چې د خاص فلانی شي څخه دی باس کوي، د الله سره او د الله د صفات څخه باس کوي، د پیغمبر او د پیغمبر د شان څخه باس کوي، او د مطلق مکلف سره باس کوي چې مکلف یعنی بنی آدم بشر دا هغه څو ذمہ داری دي او څو وظایف دي، کم شان په د باندې فرض دي. یعنی اعمال څخه د بنی آدم هم باس کوي، د رسالت سره هم باس کوي، د الله د ذات او د صفات سره هم باس کوي، د آخرت څخه هم باس کوي. اگر چې بنیادی اساسی مباحث د قران مجید
دا بیا تاسو ته معلوم سي چې دا ټول قرآن مجید ترجمه سي، تاسو ته اندازه بیا معلومیږي چې هغه اساسي مرکزی مباحث دا نور ټوله داسې فروعي حیثیت لري، د اسس حیثیت نه لري، هغه د اساس حیثیت د اصول حیثیت د قرآن مجید د مباحثو 3 مباحث دي، مثلث دي چې هغه یو څور ته وایي په توحید ویلی شي، یو توحید دی یعنی د الله د ذات او د صفات څخه بحث، او بل د رسالت چې څوک یې بحث د رسالت نه کوي، ځکه ډیر سور دي چې خالصتاً موضوع اثبات د چا دی د رسالت، او دریمه خبر بحث د چا دی معاد دی یعنی د آخرت بحث. د آخرت یو ډیر لوی وسیع دنیا ده، د زموږ ستاسو دنیا ډیره غټه دنیا ده، ځکه خو د هغه یو ورځ 2000 کاله ده 50,000 سنه دغه څخه باس کوي، د جنت څخه باس کوي، د جهنم څخه باس کوي، د دې بشر د انسانانو د هغه طائفو څخه باس کوي چې د دوی انجام بچیری وي، د دوی انجام بچی شي جنت، او لواحق هغه توابع د جنت جهنم او توابع د جهنم دغه باس کوي. د قرآن مجید موضوع کله کله کائنات ته هم اشاره کوي، ضمنی طور په کائنات څخه هم باس کوي. ادله قرآن مجید ادله ذکر کوي، کله ادله آفاقی وي، کله انفسی وي، کله څوک ویلاله تنزیلی وي. دا درې قسمه ادله دي. آیات خو معنا یو علامه یو نشانه، یو علامه یو نشانه چې دلالت کوي پر شابانی پر وجود د الله او پر وحدانیت د الله دلالت کوي. آیات خو ته معنا دغه د قرآن مجید دا حصو ته چې آیاتونه وایي، خو هم دا هر آیات گویا دلیل دی پر شابانی د الله پر هغه کمال قدرت د الله پر وحدانیت دلالت کوي. د قرآن مجید د استدلال هغه خلاصه چې زه درته وایم، د قرآن مجید د استدلال معنی ټول چې دغه 3 جهات دي، یعنی کله 3 نوع د استدلال دي، کله آفاقی وي، کله انفسی وي، کله تنزیلی وي. قرآن مجید کې راځي درته بیا به دا ځای په ځای باندې درته وایو چې دلته باس لچې شروع دی. کله کله الله جل جلاله د انسان پر دې کائنات خواته توجه راوړي چې ته یو خپل پورته وګوره، شاته وګوره، مخ ته وګوره، یمین ته وګوره، شمال ته وګوره، ستا آس پاس ماحول ته وګوره، د دې کائناتو دا تغیر او تبدل ته وګوره، دا نمرو دا اوریزو ته وګوره، دا سپوږمۍ ته وګوره، دا عالم اعلی ته وګوره، او چاته وګوره، او سط ته وګوره، او اسفل ته وګوره. دا ټول انسان پر دې آماده کوي چې دا دونه عظیمه کارخانه اور پر دومره اسرار و لطائف مشتمله اور پر دومره منافع پر دومره دقائق مشتمله کائنات دا اسی خود به خود امن دي پیدا شي، ضرور به یو عظیم خالق لري چې هغه به دغه کائنات پر څه دلالت کوي؟ د الله په کمال قدرت، د الله په کمال علم، چې دغه ذات د یو ډیر لوی قدرت مالک هم دی اور د یو ډیر لوی وسیع علم خاوند هم دی. د الله پر دا وحدانیت دلالت کوي. دا ټول کائنات یعنی دا د الله پر وجود گویا دلائل دي، دا آفاقی دي. کله الله جل جلاله انسان متوجی کی خپل ذات تک، دا خپل په ذات وي ته خپل یو ور د ذات جایزه واخه چې ته څنګه را پیدا شولې، ستاسو د ابتدا د تخلیق مراحل لکم ځای شروع شولې او پر کوم ځای باندې اختتام پذیر شولې. دا خپل د ژوندۍ چې مختلف مراحل پر راځي، د مور په نس کې کوم مراحل پر د باندې تیریږي دا غو سره باس کی، بیا چې د مور د نس او د دنیا ته انسان راشي وس بیا چې پر د باندې کوم مراحل راځي د دې تذکرہ کی. ځکه دا گویا څوک دي؟ هغه آیات انفسی دي. الله وفي انفسکم افلا تبصرون. استدلال قرآن مجید ساده خبرې نه کوي چې وچ په وچ بس دا اومنه، بلکې الله جل جلاله څومره سروای هغه خپل مدعا هغه هر خبره خپل پچاوي پر دلایل باندې وای، او دلایل دا 3 قسم دي. او کله کله بیا قرآن مجید د دلیل انداز چې یا رسالت ثابتوي یا آخرت ثابتوي یا خپل توحید ثابتوي. ولنو خدا زما کتاب دی دغه ما در لېږلی دی، خو بیا تاسو کړ د فصحا او بلغات جهان را جمع، دا لوړ فصحا، دا لوړ شاعران، دا لوړ ادیبان، دا ټول را جمع، او ټول دانشوران هم را جمع، ادیبان هم را جمع کوي چې په هر فن کې یو عظیم مهارت لري
هم په نظم کې هم په نثر کې دا ټول راجمع کوي. فاتو بی سورۃ من مثلی، نو یو سورۃ خو یو وړه کوي، سورۃ خو د قران مجید په شان تاسو هم پیش کوي. خو دومره غټ فصحا او بلغایاس او طالب یافته خلک یاس، ماهر هم یاس، په ساينس او په علومو کې به هم مهارت لري، د دنیا په نورو فنونو کې به هم علومو کې به مهارت لري. بیا خو تاسو جمع کوي یو سورۃ راوړي، نو دا خو گویا کمه نه والا چې هغه آیات تنزیلی دي. نو معلوم سول چې دا یو سړی دی او امي سړی دی، یعنی تعلیم باقاعده نه دی کړی، نه په یو مدرسه کې، نه په یو کالج او په مکتب کې، نه په یو یونیورسيټي یا یو د استاد سره په ګرځي زندگی تعلیم نه دی کړی. د مکی په دغه د مکی په کوڅو کې برالوي سو، او دا یو ساده معاشره چې د تعلیم او د تعلم څخه خالی او نه یو دینی ادارې موجودي وي، نه یو فني ادارې موجودي چې هغه دونه کتاب تاسو ته پیښوي. نو معلوم سول چې دا د انسان کلام دی نه کنه. اخري انجام د خبرې کم ځای ته راغی چې دا کلام د چا نه دی، د بشر نه دی کنه. دا کلام د چا نه دی، د بشر نه دی، د الله کلام دی. یعنی د استدلال درې طریقې دي. قران مجید کله په یو انداز باندې استدلال کوي، کله په بل انداز باندې، کله په بل انداز باندې. یعنی موضوع د قران مجید چې شي دا حامد او مقاصد د قران مجید چې دا قران راغلی څلت د دې انسانانو د کتاب ته څه ضرورت واقعیتا هم وو او کنه. دغه یو سوال دی، د دې جواب الله په خپل کړی چې هو د یو عظیم کتاب، د یو داسې کتاب چې لیکونه دستورا او قانونا، چې یو داسې کتاب ضرورت شته چې اگر رهبر او راهنماوي دستور او قانون وي د انسان د تمامي زندگی د پاره، د انسان د تمامي زندگی، یعنی له شخصي زندگی بیا د رقم چې دایره پر دایره پراخي، یعنی د انسان یو هغه اعمال او معاملات چې هغه د خپل ذات سره تعلق لري، بیا له وړوکی اجتماعیت پکې پیدا شي چې د سرای او د کور دننه ماحول دی، د سرای او د چا دا یو وړوکی جامعات، دا یو وړوکی اجتماع د دغه سره هم د انسان لابودیت، یعنی انسان چې دنیا ته راغی د دغه شان سره خامخ د اچاره نه لري، خامخا به د دغه سره مخامخ دی. یو کور دی، زندگی ده، پلار دی، رور دی، قریبان دی، خور ده، مور ده، لور ده، زامن دی، اولاد دی. بیا له دې څخه د سرای څخه د باندې د محلي تر حده پوری یو تعلقات دي، انساني چارې دي د دې سره، یعنی بیا د دایره د جامعیت لږ پراخه سول. قران دې لپاره ام اصول دستور او ضابطه او قانون دی، او بیا د شهر تر صده پوری، بیا د ملک تر صده پوری. نو ځکه د علما دا خبره علاوه شل بصیرت کوي، اسی اوای نه ده چې قران یو ضابطه حیات تک، یو ضابطه کستا اجتماعي ضرورتونه دي همې قران در پر کوي، کدي انفرادي ضرورتونه دي همې قران در پر کوي، کدي معاملات دي همې قران در پر کوي، که اخلاقیات او اعتقادات دي همې قران در پر کوي. یعنی د انسان د تمام ضرورتو مشتمل یو کتاب دی، او دا کتاب د هدایت او د راهنمایي، دا کتاب د چا دی؟ د هدایت او د راهنمایي دی. یعنی دا هغه غرض دی چې انسان او چاته آماده کی پر هغه نهج هغه صراط مستقیم ته ورسیده کوي. من تمسك به ومن اعتصم به فقد هدي الى صراط مستقیم. چې چا لاس پر دا باندې ټینګي ګویا هغه پر صراط مستقیم باندې نیغ برابر. صراط مستقیم په خپل د الله کلام ته ام صراط مستقیم ولسوي، یعنی ګویا دا هغه د انسان د زندگی خپل هغه منهج مختار کړي، د زندگی هغه لارې مختار کړه چې په دنیا کې به هم دی یو حیات طیبه، فلنحینه حیاتا طیبه کن، چې موږ به دته یو شایسته او خوږه د سکون او د اطمینان ډکه زندگی په دنیا کې هم او په چا کې به مور آخرت کې به هم یو شایسته زندگی وي، یو حسینه او جمیله زندگی به وي، یو د آرام او د راحت او د اعزاز او د اکرام زندگی به په آخرت کې هم ولول کی. قران سره یو داته تیاری وکړي، قران سره یو دغه غوا چې تیاروي د تیارولو طریقه د تربیت تک، د تربیت بنیادی اصولونه دوی، د تربیت بنیادی اصولونه تربیت وای چشته تبلیغ الشیء الى کماله شیئا فشیئا، یعنی تدریجا،
شی چې خپل له ابتدا څخه تر چا رسه انتها رسول څه معنا هر هغه شی کده نباتاتو څخه وی کده حیوانات څخه وی کده انسان څخه وی چې فطری طور په دکی د یوم الفطرت کوم صلاحیتونه بالقوه پکشي کی دي هغه فعل تا وقتن فوقتن د باندې را استل دغه ته څوي د تربیت وای چې په دکی څونه استعداد او صلاحیت وو هغه دی وقتن فوقتن په مرور د زمان آیسته آیسته یومان فیومان شیئان فشیئان دی خپل چاته ورسوي هغه کمال کوم چې په دکی څونه استعداد وو هغه ټول څوک سو ل بالقوه څخه چاته منتقل بالفعل سو دا د شي کمال دی کمال دغه توای دا د کمال تعریف هم پکې راغی چې کمال څه ته ویل کیږي د انسان کمال څه شي دی د نبات کمال څه شي دی د حیوان کمال څه شي دی یعنی هر شی په خپل ځان کې یو مرتبه د چالري د کمال لري کمال دغه ته کیږي چې هغه صلاحیتونه هغه خابیده صلاحیتونه هغه استعدادونه چې په دکی یو د فطرت په دکی اندرونی بالقوه الشخو هغه را چاته سي فعل تراوړي فعل ترا اوزي دغه ته څور دوی اوس انسان دی د مور په نس کې چې را پیدا شو اول ابتدا کې خو یو ځړې دی ګویا یو تخم دی کنه جیر معصومي دغه جسمانی ساخت چې څومره کمزور دی هغه اصلي انسان هم دغه په شکل په دغه مقدار باندې کمزور دی لکه دغه جسم د انسان چې څونه ضعیف او کمزور دی د یو شی تابو دی نه لري دغه رقم چې هغه اصل انسان دا خو یو جسم دی چې هغه اصل انسان ته به طور د یو خادم ورکړي به طور د یو سواری دی دا د انسان جسم نه دی دا د چیش د فار دی دا هغه اصل انسان دا انسان نه دی دا موږ تاسو یو بل سره وینو دا مرئی نه دی دا مرئی انسان نه دی انسان په حقیقت کې اندرون یو بل شی چې هغه مخاطب دی هغه متکلم دی هغه بل دا یو څوک دی یو سواری دی یو خادم دی یو مرئی دی یو نوکر دی چې دا هغه انسان چې خپل کمالات ته ځان پر رسي دغه د استعمالي به تور د چا د آله دغه سترګي استعمالوي دغه غوږونه استعمالوي دغه دماغ چې د تور کړی دغه استعمالوي هغه خپل هغه علمي کمال ته ځان پر رسي هغه علمي دغه لاس په شچ استعمالي چې په دکی هغه کوم طاقت او قوت د بچ موجود دی د هغه ته ځان پرسیدا خالص یو څوک ده یو آله ده یو سواری ده یو خادم دی یو نوکر دی دا انسان نه دی اش مخاطب دی یا متکلم جغیږي یا پر مخاطب او خطاب ورته کول کیږي په انت او په انا هغه دا څوک نه دی د صورت انسان نه دی دا شکل او صورت انسان ورته ویلس لیکن څه شي نه ورته ویل حقیقت الانسان نه نو تربیت څه توای تربیت خود دغه شی خپل کمال ته رسول د دې کمال ته د شی رسولو دوه بنیادی د تربیت مفهوم ګویا له دوه شانو سره جوړ یا تربیت ګویا مشروط پر دوه شانو باندې یو سبق چې دغه هر شی که حیوان دی منه د درخت څخه مثال راواخی اوس دا درخت چې یو تخم دی یو زړی دا درخت خو بګر دی یو زړی کنه یو تخم دی اولار په چا کې چې دا کرل کیږي په مزکه کې دا یو زړی په دا زړی کې یو استعداد موجود بالقوه بالفعل خو شي نس یو استعداد پکې موجود دی په دغه استعداد کوم دی چې دومره درخت چې 15 14 فوټه یا 6 فوټه د دې څه شي دی خاد دی لوړواله دی او دومره قدر شاخونه په دونه زرګونو مشتمل پانی دونه واړه شاخونه دونه غټ شاخونه دونه بار دونه لوړواله دونه عرض دونه طول پر دومره تعداد میوه باندې تک د استعداد په د تخم په د زونی کې پروت دی کنه په د زونی کې دا ټول استعداد پروت اوس نو دغه زنیس دغه استعداد و د باندې تر استعداد دغه زنی کمال کم دی چې تی خپل هغه اصل مقام ته ورسه چې په دکی څونه استعداد وو هغه بالفعل هغه څوک اوس نو د شرایط دي د دې شرایط څه کنه چې دا زړې پر دغه سپین داغ باندې پروت نو دای را شنیږي نه را شنیږي بیا کې پمزکه کې شخ هم کې پمزکه کې شخ هم کې لیکن چې وبنور کې بیا شنیږي نه شنیږي اصل مزکه غواړي
چې په مځکه کې به شخې او بیا به څه پکې بیا به وبه هم ورکړي چې وبه دې ورکړي نو بیا د خو د اول یو چې د مراحلو خو څه سوله موجود سول شرایط موجود نو دای راشین سي دای نازک بیخ نازک د تیغ خو په پیړې دا اول ورچ څونه نازکی خدای وبې د لاس ورې دی وبکی دومره نازک د هم انسان هم دغه د ابتدایي مرحله کې دغه وبړې دی بیخ وبړې دی چې را پیدا سوی دغه تر نازک شي چې بلا شي کوي دی ان تخ چانیږي دا ځانې د دې باندې اوس پالنه کې د الګ د لاس به هم ګوري دا نوې تیغ د بزې د خلی به هم ګوري د وښ د پښې به هم ګوري د انسان د پښې به هم ګوري یعنی هر هغه موبق معنا څه مهلک هر هغه مضر شي هر هغه ضررمن شي د هغه نه به ګوري د هغه نه به ژغوري ولیک د دې باوجود چې وبدي مور کړی په مزکه کې دي هم صحیح مزکه کې اچولې راشین سوی هم دی لیکن د چا د خبرځ نه کې د موبقاتو د مهلکاتو د ضررمن شیان دفاع به هم ځنه کې چې یو طرف ته دفاع موجود وي هغه حمله اور شیان چې د وجود ته خطر پیدا کوي د هغه مخه به ځنه هر هغه حمله اور شي چې د وجود ختم کوي دغه مخه به ځنه نس هغه هغه خزندوز خې به ګوري چې دنه لور شي رشي وروي کله کله خودي لوش هم ساتلې لسړي دی ول الک خودي هم سات و بدی هم ورکل زکه ما سیلت لیکن دنه لاندې له خاطر شي ورولید دا چنجان او دا خزندي ورولید لاندې له خوایری شي ورولې بیره ورغار کړل بلور شي ګوري سره د جړیږي کړه هغه تیغو نوې نال راپورته سوی دا بلور چې سټ جړې دی پانی پر جړې دلی خسته سوی زکه لاندې چې شو ول شولې رشي لدغه څخه به هم ځان ګور دغه څخه به هم ځان ګور چې د انسان ایمان هم دغه رقم شي د انسان ایمان هم دغه رقم شي دا کله کله لاندې له خوای چنجي وهي دغه شیطانی چنجي دي کنه کله لاندې له خو ورسې کله بری له خراس دا هر قسم آفات څخه به ګوري که یخ قربانی راغی باغ تباکی کې نه تباکی جلی قربانی رااله باغ تباک یخ دا سخت یخ چې موږ تاسو سلی ورته وای دا سلی قربانی رااله دغه زرغونی درختي دایسي تور سکار واړی اړې کې نړۍ لدی به هم ګوري نو بیا فرختای اته نو لس دولس کاله به ته دا مهنت پر کوي بیا به وخت دا درخت خپل قد هم پر کوي خپل پانی به هم پر کوي خپل شاخونه به هم پر کوي او بیا به تاسو څه در کوي میوه در کوي دا میوه قرآن مجید هم د انسان تربیه کوي اوسکه په ابتدا کې رب العالمین دی ان دا شان د قران دی پر قران لږه چې دا د قران خصوصیات دي دا د قران صفات دي دا د قران امتیازات په عام کتابو کې دا شی وجود نه لري دا د قران مجید چې د انسان د یعنی یو مقصد د نزول د هدایت او رهبری یعنی بنیادی اساسی مقصد او غرض د چا د قران مجید د نزول څه شی دی چې یو هدایت رهبر او راهنما دستور او آئین ضابطه حیات د انسان جوړ د انسان د خپل ژوندۍ د قوانینو کې دننه تیرې پر دغه غالب چې الله ورته ټاکلي دي د قران په شکل د خپل ژوندۍ او چاته ورواچ او د غالب ته ورواچي او دغه قران مجید ته د ژوندۍ په دغه شان ورلیږي پر دغه شان چې الله موبقات مرسول دي چې دغه ځان ګور ځکه هغه نو په پچا کې داخل دي په منکراتو کې پر نواهیو کې دي چې دغه ځان ګوره د ستاد ایمان مهلکات او موبقات دي د ستاد ایمان هغه امور دي چې تباه کننده ستا ایمان در تباه کوي ستا ذات در تباه کوي یعنی هغه اصل انسان چې تباه کوي دا کټ دغه دا ګناوی نه دي دا معاصی دغه سي اثر لري لکه په دې د باندې کې چې دا آفتونه هر شي خپل یو آفت لري کنه دغه د باندې د حسي په د مادي دنیا کې لکه چې دا آفات مجوینو دا موبقات او مهلکات مجوینو دا به اینی دغه اصل انسان لپاره دغه اعمال دغه سي سلیدا دغه سي جلیدا دغه سي یخ او دغه سي آفت دی او دغه سي تباه کننده شیان دي لکه مشه په دا چا کې وینو په دا مادي دنیا کې وینو
یعنی سم سر خلاصیش په خبره ده خلاصیږي د اصل انسان د هغه د قران مجید سره راګوري چې دغه څخه ځان راګوره دا ستا هغه اصل ذات در تبا کوي او هغه اصل انسان تبا کوي بل